عبدالرحمن بابا فرمایي وی که قاصد یې د مقصود آواره کړه زیان او سود او هر چی درشي ستا په مخ کې واړه وګڼه بهبود هر چی دی سوا له خدایا واړه وګڼه نابود رضا وسپاره قضا ته مدام خوښ وسه خوشنود عبدالرحمن بابا وایي که چېرې ستا په زړه کې دا مقصد وي چې زه الله تعالی حاصل کړم نو ته د دنیا ګټه تاوان پرېږده د دنیا کارونه پرېږده او د الله تعالی حاصلولو دپاره خپل کوششونه شروع کا نو کله چې ته د الله تعالی کو حاصلولو کوشش کې د الله تعالی رضا حاصلې نو تا ته په مخ کې په لاره کې چې کوم تکلیفونه مصیبتونه پیښیږي دا ټول ته په خپل حق کې فایدهمن وګڼه او د الله تعالی نه علاوه چې هر څه دي د دنیا د کائناتو دا هر څه ختمېدو واله دي کله چې ته الله تعالی حاصلول غواړې د الله تعالی رضا حاصلول غواړې نو ته خپل رضا الله تعالی باندې وسپاره او الله تعالی چې ستا په حق کې څه هم کوي ته په هغې باندې خوشحاله او مطمئن اوسه وایي ته وځان ورته نظر کړه چې قبول یې که مردود نندارچی د خپل صورت شه چې مسلم یې که جهود امتی د ابراهیم شه تابع مشه د نمرود د غفلت له خوبه پاسه صوبه اوس خواب آلود مقید او مشغول اوسه په دعا او په درود عبدالرحمن بابا فرمایي وی ته له خپل عمل ته سوچ وکړه چې ستا عمل څنګه دی د قبول عمل دی یعنی د الله تعالی د خوښ خلکو عمل دی او که نه چې الله تعالی کم خلک رټلی دي ته هغې عمل دی یعنی نیک عملونه کې او که خراب عملونه کې لږ ځان ته فکر وکړه او بل د دې نه علاوه خپل عادتونو خپل اخلاقو خپل شکل صورت ته هم وګوره چې دا د مسلمانانو دی او که نه ته د یهودیانو په کارونو باندې سري او بیا وایي چې د ابراهیم علیه السلام امتی شه مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین قبول کا او د نمرود د کافرانو پیروي مه کوه تر څو به دنیا کې په غفلت باندې ژوند تیرې پاسه او خپل ځان په عبادت په دعا او په درود باندې د خلکو په خدمت باندې شروع کا اسمان تور په رکوع شه زمین تور په سجود هر اشیا د حق ثنا کا په نغمه لکه داود که بیدار شي خود به اوري په هر لوري دا سرود که عیاش شي بندګۍ کې نور به ناس کړي په محمود عبدالرحمن بابا وایي د الله تعالی په حضور کې لکه د اسمان غونتې په رکوع ټیټ اوسه او د ځمکې په مثال خپل سر ټیټ په سجده کې هر وخت ایښلی ایږده یعنی هر وخت د الله تعالی عبادت کوه په دې دنیا کې چې کم یو شی هم دی هغه ټول د الله تعالی ثنا او صفت په داسې ښکلي انداز سره کوي لکه څنګه به چې داود علیه السلام د خدای تعالی صفت په خپل خوږ اواز کې په ترنم سره کولو که ته چېرې د غفلت د خوبه پاسې او بیدار شي نو په هر لوري به د توحید دغه نغمې واوري یعنی مطلب هر یو څیز د الله تعالی عبادت او ثنا صفت کوي ته هم بیدار شه او دغه وور او دغه شان کار شروع کا که ته چېرې په مینه کې د ایاز غوندې تابعدار بنده جوړېدل غواړې نو نور به هر څه پرېږدي او د محمود په هره خبره به ناز او ویاړ کوي هر اسباب د خو د بدو مهیا دی هم موجود که دانای وبله بیل کړه فرموده او نافرموده سو سپن نشي په هور کې نوي خوند بوی د اود ځان له خوب صفا کیزه کړه لکه بحر نامحدود هلاک ځکه شه رحمانه چې پاک نشه دا وجود رحمان بی د یار له ذکره نز د بل گفت شنود عبدالرحمن بابا وایي هر انسان ته الله تعالی د ښه او د بدو سامان ورکړی دی په دنیا کې موجود دی او ورسره یې دا واک هم ورکړی دی که دی ښه شیزونه اختیاروي او که بد شیزونه مطلب د نیک او د بدۍ دواړو اختیار الله تعالی انسان له ورکړی دی نو چې کوم انسان دانا وي هوښیار وي هغه د فرموده او نافرمود فرموده مطلب چې کوم کارونو حکم الله تعالی کړی دی هغه پیژني او چې کومونه یې منې کړي یو نو هغه هم پیژني نو هوښیار سړی به د هغه کارونو کولو کوشش کوي د کومو چې الله تعالی حکم ورکړی دی چې وی کوي او د کومو نه چې منې کړي نو هغه به نه کوي سپند وی سپیلنو ته او اود هم یو خوشبودار بوټی دی
وی تر څو چې خپل ځان لکه د سپیلنو غوندې په هور کې لمبه نه کړي نو تر هغې پورې د چا نظر نشي ماتولی. دغه رنګ اود هم چې تر څو ځان په هور کې نه وي سوځولی نو تر هغې نه خوشبو نوځي. مطلب چې تر څو د ځان کړولی نه وي، محنت نه کړې نو تر هغې پورې تا ته کامیابي نشي میلاویدی. عبدالرحمن بابا وایي چې لکه د سمندر غوندې ځان صفا ساته، د ګناهونو نه ځان بچ ساته، د ګندګیرۍ نه ځان بچ ساته. بحر وایي سمندر ته او خبز وایي ګندګیرۍ ته. عبدالرحمن بابا وایي چې انسان ځکه تباه کیږي چې هغه خپل ځان خپل نفس په عملي طور باندې د ګناهونو نه نوي بچ کړی، صفا نوي. عبدالرحمن بابا په آخره کې وایي چې زما بغیر د الله تعالی د عبادت او د ذکر نه بغیر نور څه نه دي زده کړي. زه همیشه هم په دغه کې مشغول یم او تر دې نه بغیر نه څه خبرې کوم او نه څه خبرې اورېدل غواړم. زه صرف الله تعالی سره مینه کوم او هر وخت په دې کې مشغول یم. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او وضاحت تاسو سره مې شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.